غونډه لا نه وه خلاص سوې چې دوه ستړي ستومانه ځوانان کوټې ته راننوتل او په لوړ غږ یې ویل موږ امین الله خان او عبدالله خان اڅکزي ته خاص خبر لرو. دواړو ځوانانو لنډکۍ ږیرې لرلې او د 1900 کالو معلومېدل. له ورایه داسې څرګندېدل چې له لرې ځایه راغلي او مهم خبر لري. عبدالله خان او امین الله خان یو بل ته سره وکتل او بیا یې یوه غږ وکړ زه امین الله خان یم او دی عبدالله خان دی. یو ځوان امین الله خان او بل عبدالله خان ته نږدې ورغلل او په غوږونو کې یو څه ورته وویل او بیا شاته سول. په کوټه کې چوپه چوپتیا خپره سوه. ټولو غوښتل وپوهېږي چې څه خبره ده. د عبدالله خان او امین الله خان له مخونو څه نه لوستل کېدل. دوی بیا یو بل ته سره وکتل او په کراره یې په خپلو کې یو څه سره وویل. امین الله خان ستونی صاف کړ او په تازه اواز یې وویل ورونو خبر راورسېد چې شهزاده محمد اکبر خان د بخارا نه بیرته راغلی او غواړي چې کابل ته راسي. محمد اکبر خان د امیر دوست محمد خان زوی. په کوټه کې ټولو ناستو کسانو یو بل ته دغه نومونه تکرارول. ګڼو اکبر خان له نږدې پېژنده او پاتو نورو بیا د هغه د میړانې او زړورتیا په اړه اورېدلي وو. په دوی کې یو 40 کلن احمدشا خان بابکر خیل و چې څو کاله د مخه یو ځلې اکبر خان لیدلی و او په هماغه ځلې په زړه کې ورته مینه او درناوی پیدا سوی. په داسې حال کې چې په کوټه کې ناست مشران لا د اکبر خان د راتګ د خبر په شننه بوخت و چې څه ډول غبرګون وروښیي. بابکر خیل ودرېد او ویې ویل الحمدلله دا خو ډېر ښه زیری دی. اکبر خان به د مجاهدینو او غازیانو لیکو ته نوې ساه ورکړي او زموږ ټولو قوت به راډېر کړي. موږ ټول باید هرکلي ته چمتو اوسو. بابکر خیل یوازینی غږ و چې د اکبر خان په پلوي اوچت سو. نور ټول چپ خوله وو. اکبر خان د دوست محمد خان زوی و، هغه امیر چې له واکه پرځېدلی و او په خپله انګریزیانو ته تسلیم سوی و. کوټه کې ټولو ناستو مشرانو شاه شجاع ته بیعت کړی و او تر اوسه یې هغه خپل ولی نعمت باله او د اکبر خان هرکلی کول د دې معنا هم ورکولی سو چې دوی د شاه په مخالف صف کې درېږي او دا هغه څه چې هیڅ چا نه غوښتل. بالاخره امین الله خان چوپتیا ماته کړه او په خبرو یې پیل وکړ. اکبر خان زموږ کشر ورور دی. موږ له راتګ سره مخالفت نه لرو خو موږ د هغه په جګړې کې ځان ښکیل نه بولو. که اکبر خان غواړي چې د خپل پلار تخت بیرته لاسته راوړي موږ نه یو ورسره، موږ د شاه رعیت یو. امین الله خان مشر او با تجربه سړی و. د خبرو پر نورو هم اغیز وکړ او نږدې ټولو داسې وانګېرل چې اکبر خان د شاه شجاع د پرځولو او د پاچاهۍ د بیرته ترلاسه کولو لپاره راغلی دی. عبدالله خان بیا له امین الله خان هم څو ګامه مخته ولاړ او ویل موږ شاه ته بیعت کې وفادار یو او اکبر خان به پرې نږدو چې د شاه په خلاف بغاوت پیل کړي. په کوټه کې نور هم د امین الله خان او عبدالله خان د خبرو په تایید څرګندونې وکړې. د کابل په شمال کې د چاریکار ښار په لښتیو او ولو کې اوبه یخې نیولې وې. د سهار سپېدې له نوې چاودلې چې اکبر خان سترګې پرانیستلې. یو څو شېبې په تیاره کې د کېږدۍ چت ته وکتل، بیا پر راسته خوا واوښت او له ځایه راپورته سو. الحمدلله ویل او له کېږدۍ د باندې راووت او د هغې ولې په لور روان سو چې پرون ماخوستن یې هورې او دس تازه کړی. کنګل سوي ولې ته یې وکتل خو د دې پر ځای چې پر تندي کومه ګونځه راسي پر شونډو یې نرۍ مسکا ښکاره سوه. 20 کلن اکبر خان که څه هم نازولی شهزاده و خو د ژوند دومره ترخې څکلې او زغملې وې چې په هرې سختې کښې یې اساني لیدله. چیرې چې به نور څټته کېدل دی به ورته مخه کېده. شاوخوا یې وکتل او یوه ډبره یې راواخیسته او د اوبو د سر یخ یې مات کړ. تر یخ لاندې اوبه تریخې لاسړې وې داسې چې که دې لاس ور وړی وای تا به ویل چې لړم وچیچلې او داسې تازه کړه او بیرته د کېږدۍ په لور رهي سو. اکبر خان تر خپلو انډیوالانو د مخه له خوبه راپاڅېد او تل به یې په خپله د سهار اذان کوه. غږ یې اوچت و او د وختي سهار په چوپتیا کښې به یې انګازې کولې. د به د سهار امامت هم په خپله کاوه خو 4 وخته نور لمنځونه به یې د نورو تر شا کاوه. هر سهار به یې انډیوالان د په اذان له خوبه راویښ سول او کرار به د اوداسه او لمانځه لپاره تیار سول. د بخارا له بند څخه د اکبر خان د راتښتېدلو نه شاوخوا یوه میاشت تېرېدله او له هغې ورځې نه چې بیا افغانستان ته راغلی و د ده د ملاتړ او پلویانو شمېر ورځ تر بلې زیاتېده. اکبر خان د هر چا ملاتړ نه غوښت او نه یې هر څوک د خپلو سوچه پلویانو لیکو ته پرېښودل. په څه کم یوه میاشت کې شاوخوا 300 کسان له اکبر خان سره یوځای سوي وو خو دوی ټول ځوانان و او تر ټولو مشر پکې ښایي 30 کلن و. د اکبر خان یو بله ځانګړنه دا وه چې نه یې پر کوم ځای برید وکړ او نه یې هم له کوم چا سره ان شاپرستو سره جګړه وکړه. د به خپلو نږدې ملګرو ته ویله چې زموږ جنګ یوازې په کابل کې دی. دغه سهار تر لمانځه وروسته اکبر خان ته د برنس د وژلو او د امین الله خان او عبدالله خان د غونډې خبرونه ورکړل سول. دی ولاړ سو او خپلو انډیوالانو ته ویل حالات کړکېچن سوي او موږ باید ډېر ژر د غازیانو د مرستې او لاسنیوي لپاره ځانونه کابل ته ورسوو.
کابل ته له رسېدو سره هر څه بدلون مومي. موږ به مخامخ په جهاد کې ښکیل سو او ښایي په دې سپېڅل لار کې شهیدان سو. که په تاسو کې څوک د شهادت لپاره اوس چمتون نه دي، کولی سي بیرته خپل کور او کلي ته وګرځي. ملګرو یې ځواب د الله اکبر په ناره ورکړ. شاه شجاع ته د کابل مشرانو استول سوي پلاوي نتیجه ورنکړه او شاه عبدالله خان او امان الله خان ته احوال ورکړ چې کار تر کار تیر سوی دی او انګریزان د غچ اخستلو لپاره راوځي. په اصل کې شاه پخپله هم غوښتل چې انګریزان د کابل بلواګرو ته سزا ورکړي، ځکه خو یې مکناټن ته ویل چې کواري کوي ښه دروند یې وکړي چې بیا څوک سر راپورته نه کړي. الفنسټون په 4 ساعته کې 3000 کسیز پوځ برابر کړ چې کابل ښار کې د وژلو او رانولو پراخ عملیات ترسره کړي. په دوی کې 200 انګریز او پاتې هندي او بنګالي سرتیري و چې انګریزانو د مریانو په توګه کارول. 3000 سواره او 2000 پیاده او ورسره فلان هم و چې د شلو توپونو او باروتو په لیږد کې ځینې کار اخیستل کېده. هر پوځي یا په ټوپک یا تومانچې سمبال او اوږدې چړې او تورې هم لرلې. د یکشنبې سهار وختي پر 4 بجو انګریز لشکر له چونۍ نه په وتلو پیل وکړ. دوی نیت درلود چې لومړی شور بازار ته ولاړ سي او د برنس جسد ومومي او بیا ټوله سیمه په توپونو ورانه کړي. پلان دا هم و چې تر شور بازار وروسته به لشکر د مراد خانې او د افغانان پر لور حرکت وکړي او د عبدالله خان او امان الله خان کورونو ته به ورونه واچوي. الفنسټون په خپل برید دومره ډاډه و چې په خپله په چونۍ کې پاتې سو او د غچ اخیستلو د لشکر قومنده یې جګړن پوټینګر ته ورکړه. 14 کلن پاول پوټینګر په تبعیض او تعصب کې سیال نه درلود. هغه به چې کله نشه سو نو ویل به چې هندوان او مسلمانان خدای د دې لپاره احمق پیدا کړي چې د انګریزانو ښه غلامي وکړای شي. د جګړن پوټینګر په باور د نافرمانه مسلمانانو او هندوانو وژل دنیا او آخرت کې ګټې لري. د دنیا کې د انګریزانو په وړاندې مخالفت ځپل کیږي، هغه دنیا کې خدای د جاهل قاتل ته مکافات ورکوي. ششترک سیمې ته رسېدلې د انګریزانو لشکر ناببره د مردکیو او غازیانو د ترور تر بریدونو لاندې راغ. انګریزانو د هیڅ ډول مقاومت تمه لا نه لرله څه چې د چریکي برید، ځکه خو لومړی ډیر وارخطا سول. پوټینګر د درېدلو امر وکړ. د لشکر سر کې پیاده هندو سپاهیان ودرېدل، خو د شا لخوا روان پلان چې د ډزو له غږونو ویرېدلي و تم نه سو او پر سپاهیانو ور وختل. د انګریز 3000 کسیز لشکر چې خورا په غوره راوتلی و د خپل کرغړن ماموریت تر پیل د مخه د ناټاکل سوي حالات ښکار سو. د لشکر له سر نه د سپاهیانو غلبلې پورته سوې، له شانه فلانو ګواښول، له مخې نه غازیانو ورباندې بریدونه کول او له هرې خوا نه مردکۍ ورباندې اورېدلې. د پوټینګر په امر د انګریز د پوځ تر ټولو زوروري وسلې توپونه د ډزې لپاره چمتو سول. وسلوالو هم سنگر ونیوه او ګوته پر ماشه سول. پوټینګر د اور امر وکړ او په یوه شیبه کې د توپونو او ټوپکو د ډزو غږونو سیمه ولړزول او فضا له دودونو ډکه سوه. د انګریزانو توپونو د سترګو په رپ کې شاوخوا خټین دیوالونه او کورونه ونړول او سیمې نه اسمان ته دوړې پورته سوې. په یوه واري 200 توپونه ویشتل سول او ورپسې سملاسي د توپونو خولې بیا له باروتو ډکې سوې. پوټینګر بیا د اور امر وکړ او بیا 200 د باروتو او اوسپنې ستر توپونه د ششترک پر شاوخوا وتوغېدل. په دغه سهار پوټینګر 5 واري د توپونو د اور امر وکړ. که څه هم ټوله سیمه دود او دوړو پوښلې وه، خو بیا هم څرګنده وه چې انګریز لشکر له خپلې مخې نه ټول طبیعي او غیر طبیعي خنډونه له منځه یوړل. کلاوي، ونې، انسانان، هر څه پر مځکه پرېوتل. ان د انګریزانو تښتېدلي پلان هم وویشتل سول. د ډزو له درېدلو سره سم په سیمه کې چوپتیا خپره سوه. دلته څو شېبې د مخه د غازیانو د الله اکبر چغو غږونه کڼول، خو اوس هر څه خاموش وه. د باروتو او وینو بوی ټوله سیمه نیولې وه. د انسانانو او حیوانانو مړي هرې خواته پراته وو. پوټینګر چې شاوخوا وکتل نو پر شونډو یې مسکا ښکاره سوه. په کرار یې یو څه ویل، ښکنځل یې وکړل او بیا یې د حرکت امر وکړ. د انګریز د مجازاتو لشکر د شور بازار پر لور وخوځېد. له څه باندې 1 ساعت مزل وروسته لشکر د ششدرک او مراد خانې سیمې ترمنځ هغه ځای ته ورسېد چې وروسته د عیدګاه جومات پرې جوړ سو. دلته پر لشکر بیا خال خال ډزې پیل سوې او څو تنو برید کوونکو چې لوڅې تورې یې په لاس کې وې پر سپاهیانو د برید هڅه وکړه، خو د سپاهیانو په ډزو وویشتل سول. بریدونو کرار زور واخیست او له ځینو خواو پر انګریز لشکر د اور د توپونو ګزارونه پیل سول. غازیانو هغه مهال درنه وسله یا توپخانه نه لرله، خو ځینو له سونتوکو نه مرګونې ګولې جوړولې چې له بلولو وروسته به یې پر دښمن ګزارولې. دغه د اور توپونه چې به پر هر چا ولګېدل نو سملاسي به یې لولپه کړ.
پوتینګر د بیا درېدلو امر وکړ، خو لا یې توپچي ته د اور امر نه و کړی چې لښکر یې د 4 خواونه تر سختو بریدونو لاندې راغی. یو واري د انګریز لښکر نه د چغو او بغارو غږونه اوچت سول، چا مخې ته چا شاته ځغستل. سپاهیان غافلګیره سوي وه، غازیان د دوی لیکو ته ورننوتلي وه. انګریز پوځیان چې تل د جنګیالیانو او هندواڼو په منځ کې حرکت کاوه په ټوپکو او تمانچو هر لور ته ډزې کولې، او کله به یې په تېروتنې د خپل لښکر پیاده بنګالي او هندو سپاهیان هم وویشتل. پوتینګر د توپونو د اور امر وکړ، خو کار تر کار تیر و، ځکه د غازیانو سلګونه تنه پیاده او سواره د انګریز لښکر منځ ته ورننوتلي وو. توپچیانو قمندان د جګړې په شور ماشور کې له پوتینګر نه وپوښتل کوم لور ته ډزې وکړي. پوتینګر ورته چغه کړه له هرې خوا نه چې تعرض کیږي، تعرض له هرې خوا نه کیږي، هره خوا ووله. د انګریز د توپونو خولې 4 خواو ته ونیول سوې او دوو سرتیرو هر توپ ته مرمۍ را رسولې. توپونه ډک سول، سملاسي فلتو ته اور واچول سو او په څو شېبو کې د توپونو غږونه بیا اوچت سول. له دې سره سم د جګړې ډګر په دود کې وپوښل سو. سرتیرو د دې فرصت نه درلود چې توپونه د لښکر له لیکو یو څه لرې وباسي او ډزې ورباندې وکړي، ځکه خو د توپچیانو هرې ډلې له خپل ځای نه ګولۍ ورتوغولې. دود او چاودنو په سپاهیانو کې سرګرمي وپاروله او ډېر پکښې په ویره کې سول چې ولې هرې خوا ته ډزې کیږي. سپاهیان له هغه وروسته ډېر وارخطا سول چې د الله اکبر غږونه یې له نږدې واورېدل. ځینې په دې ګمان سول چې افغانانو توپونه په خپل واک کې راویستي او ډزې ورباندې کوي. خو په اصل کې د انګریزیانو توپونو په څو لنډو شېبو کې د ششدرک نه نیولې تر مرادخانې پورې ټوله سیمه په اور وسوځوله. سرایونه، کلاوي، جوماتونه او باغونه ټول په توپونو ویشتل سول. پر هیڅ چا او هیڅ شي باندې رحم ونه سو. د انګریز توپخانې پر ځینو خلکو کورونه په داسې حال کې ونړول چې ماشومان یې په خوب تر خاورو لاندې ښخ سول. که د انګریز بې باکه توپونو د شاوخوا کورونو بې ازاره خلک ووژل، غازیانو د لښکر دننه د سپاهیانو سلخي وکړه. د دغو سپاهیانو د دغو غازیانو مشري عبدالله خان اڅکزي کوله. اڅکزي او لوګري که څه هم چې له وړاندې پوهېدل چې انګریزان د غچ اخیستلو لپاره لښکر تیاروي، خو دوی لا د شاه شجاع نه تمه کوله چې انګریزان به له وینو تویولو راوګرځوي او د خپل ولس شفاعت به وکړي. شاه شجاع نه یوازې چې داسې ونه انګېرل، بلکې مکناټن ته یې لیک واستاوه او ترې ویې غوښتل چې په ټول ځواک سره دې د برنس له وژونکو غچ واخیستل سي. شاه په خپل لیک کې مکناټن ته لیکلي وو د اړمارانو ته داسې غاښ ماتونکی ځواب ورکړي چې نورو ته هم عبرت سي. که مو داسې ونه کړه نو هغوی به لا نور ګستاخه سي. پر دغو وحشیانو او د هغوی پر هیڅ شي رحم مه کوئ. شاه د غازیانو قاصد هم ډېر ورټه او ورته ویل چې عبدالله خان او امان الله خان ته ووایي چې اوس چې مو لاسونه د برنس او د هغه د ورور په وینو سره دي، ځانونه د انګریز غچ ته ټینګ کړي. د دغه ډول جواب سربیره هم عبدالله خان او امان الله خان له شاه شجاع نه بیعت وانه خیست. دوی داسې انګېرل چې شاه د انګریزانو تر فشار لاندې دی او سم جواب نشي ورکولی. د غوسې پر ځای دغو دواړو مشرانو له شاه سره ان خواخوږي بیان کړه او خپلو پلویانو ته ویل شاه د انګریز په لومو کې ایثار سوی او نشي کولی چې ان رعیت ته خپل پیغام ورسوي. د انګریز د مجازاتو د لښکر د راوتلو په شپه د غازیانو د مشرانو جرګه د امان الله خان په کور کې جوړه سوه. امان الله خان جرګوالو ته ویل انګریزان سبا ته راوځي چې زموږ کورونه وران کړي. دوی به په هیڅ چاره هم ونه کړي او ان سیاسر او ماشومان به خوندي نه وي. شاه په خپله د انګریزانو په لاس کې اسیر دی او نشي کولی چې زموږ او ستاسو سره مرسته وکړي. که خلک پر کور هم کښیني خوندي به نه وي. موږ باید مقاومت وکړو. عبدالله خان بیا د مقاومت پر ځای پر دشمن د تعرض ټینګار وکړ او ویل خبره د اسلام او د ننګ او ناموس ده. د مخ له دې چې انګریزان پر موږ تعرض وکړي، موږ باید پر دوی باندې برید وکړو. یو چا وپوښتل موږ څنګه پر چوڼۍ تعرض وکړو؟ هلته خو زرګونه مسلح سپاهیان سته. عبدالله خان په ځواب کې ورته ویل پر چوڼۍ نه، د انګریز پر لښکر باید برید وکړو. د مخ له دې چې لښکر ښار ته راننوځي، مجاهدین او غازیان یې باید تارومار کړي. خو د لښکر سره هم توپونه او وسلې سته. دا ځل امان الله خان ورته ویل که تعرض هم ورباندې ونه کړو، په هماغه توپونه او مردکیو به وویشتل سو. پرېکړه ستاسو ده چې آیا د جهاد په ډګر شهید کېدل غواړي که په کورونو کې له زنانو سره مرګ غواړي. دې خبرې د جرګې وضعیت بدل کړ. په ټولو کې دا احساس وپاروه چې د انګریزانو د غچ اخیستلو له لښکر سره به وجنګېږي. د انګریز لښکر او افغان غازیانو ترمنځ جګړه توده روانه وه چې د توپ یو مرمۍ د لښکر په منځ کې وچاوده. چاودنې شاوخوا کې بوخت ګڼ سرتیري ووژل او ټپیان یې کړل. په سختو ټپي سوو کې یو په خپله عبدالله خان اڅکزی و چې توره په لاس یې جګړه کوله. چاودنې د عبدالله خان آس ځای پر ځای ووژه او د یوه پښه یې هم ځینې یووړه. د عبدالله خان له غورځېدلو سره د جګړې په ډګر کې د غازیانو ترمنځ وارخطایي رامنځته سوه. ځینو په شاتګ پیل وکړ، نور حیران سول چې څه وکړي، وسله پر مځکه کښېږدي که جنګ ته ادامه ورکړي. عبدالله خان یو ګړی پړ مخې پر مځکه بې سده پروت و.
چې دوه نفرو تر اوږه ونیوه او پر یو سپین آس ناست د یو غازي مخې ته یې کښېنوه. دې غازي په یوه لاس عبدالله خان پر خپلې سینې ټینګ نیولی و او په بل لاس یې توره راسته او چپه چلوله. تورې جامې او توره لنګوټه یې وه. په ونه جګ او پراخې اوږې یې لرلې. د غټو تورو سترګو شاوخوا کې د رانجو نرۍ لیکې وې. تکې تورې خو نرۍ ژر یې غنمرنګې مخ ته خاصه ځلا ورکړې وه. دا ځوان محمد اکبر خان. اکبر خان هم دغه سهار وختي کابل ته رسیدلی و چې د انګریزانو د غچ اخستلو د لشکر د راوتلو یې واورېدل، نو بیله دی چې دمه واخلي د جګړې د ډګر خواته یې مخه کړه. د یو انډیوالان یې څو شېبې له هغه وروسته چې عبدالله خان په چاودنه کې ټپي سو د جګړې ځای ته راورسېدل. د اکبر خان له راتګ سره لکه په ټولو غازیانو کې چې نوې ساه ننوتله، ټولو کې د الله اکبر چغې پورته سوې. اکبر خان عبدالله خان د جګړې له لیکو لیرې خپلو دوه کسانو ته وسپاره چې یو امن ځای ته یې ورسوي او ټپونه یې ورغوي. دی بیرته د جګړې ډګر ته راوګرځېد. جنګ بیا په ټول خرپ ترپ روان سو. د انګریز لشکر د موډرن جنګ لپاره جوړ سوی و. دوی له توپونو او توپکو کار اخیست. دښمن یې له لرې له منځه یوړ او د لاس او ګریوان یا تن په تن جګړې لپاره نه و چمتو. افغانان بیا په توره سلاخیو او ان په تشو لاسونو جنګ کاوه. انګریزانو غوښتل چې د خپل شرایطو سره سم وجنګیږي. د جنګ لومړی کرښه وباسي او له هماغه ځای نه دښمن کرښه وځپي. خو نن جنګ د انګریزانو له قاعدې وتلی و. لومړی کرښه اصلا نه وه. انګریزان لا هم د خپلې زورورې توپخانې په اغېزمنتوب نه و پوه او د توپونو غږونه به هرو څو شېبو کې اوچت سول. د توپچانو لپاره دا مهمه نه و چې توپونه یې چیرته لګېږي او څوک وژني. دوی ته امر سوی و چې هر څومره چې وژل او رانول کولی سي باید ویې کړي. اوس چې جګړې زور اخیستی و او له هرې خوا نه د انګریز سرتیرو د ویرې او وحشت چغې پورته سوي وې، توپچانو په ډېره بیړه او له ویرې په دې هدف ګولۍ ویشتلې چې دغه کار به دښمن په شا کړي. خو افغان جنګیالیو ته داسې فرصت بیا کله په لاس ورتلی چې د انګریز د لښکر دننه غذا وکړي. افغانان چې تل د انګریزانو توپونو او توپکو په شا کړي وه، اوس یې د پرمختګ او غچ اخیستلو وارې موندلی و. د غچ اخیستلو لښکر په خپله د غچ په لومه کې لوېدلی و. پوتینګر هم د جګړې د ډګر له منځ نه د آس له سر نه د نښې په ټوپک ډزې کولې. اول به خپل هدف ښه په نښه کړ، بیا به ماشه کش کړه او له هر ډز سره به یو غازي د جګړې له میدانه د تل لپاره یوست. د پوتینګر شاوخوا څو سپاهیان و چې د ده د ساتنې سربیره هرو څه شېبو کې ده ته ډک ټوپک ورکاوه چې ډزې ورباندې وکړي. یو ځل 4 غازیان چې تورې یې جګې نیولې وې او د الله اکبر نارې وهلې د پوتینګر خواته ورمنډې کړې. د پوتینګر د 2 سپاهیانو پام دوی ته سو او سملاسي یې پر را روانو غازیانو ډزې پیل کړې. یو غازي په سترګه کې ولګېد او ځای پر ځای پرېوت، خو دریو نورو یې د پوتینګر ډلې ته ځان ورساوه او پر اسانو سپرو سرتیرو باندې د تورو ګزارونه پیل کړل. د پوتینګر ډله سره ومرول سوه، خو سپاهیانو حالات ډېر ژر قابو کړل او پر بریدګرو یې په تومانچو ډزې وکړې. یو غازي د پوتینګر شاته ولاړ پر یو سپاهي چغه وکړه او ورسره سمې د تورې وارې ورباندې وکړ. له سپاهي نه لوړه چغه پورته سوه او د آس قیزه یې له لاسونو ووته او داسې مځکې ته راولوېد چې له ورانه لاندې نه راسته پښه یې د آس بلې خواته ولوېده. آس منډه کړه او ټپي سوی سپاهي یې د بریدګر غازي مخې ته پرېښود. په دې شورماشور کې د پوتینګر سترګې پر یو غازي پرېښ سوي وې. دې غازي په خورا مهارت توره چلوله او له هر وارې سره به یو تن پر مځکه راولوېد. پوتینګر 2 ځلې پر دې غازانو ماشه کش کړې وه، خو 2 ځلې ګولۍ خطا سوې وې. دوهمه مرمۍ له دې کبله خطا سوې چې د پوتینګر د ډلې آسان د 4 بریدګرو غازیانو په برید کې بېتابه سول او وخوځېدل. یو افسر پر پوتینګر غږ وکړ، ښاغلیه پر موږ محاصره ټینګه سوې ده، څه وکړو؟ پوتینګر بې له دې چې د ټوپک له نښې سترګې پورته کړي ورته وویل، یوه شېبه تم سه، دغه هرمونی باید ووژنم. انګریز قومندان پر خپل هدف 3 ټک وکړ. شاوخوا 20 متره لرې یو غازي له سپین آس نه پر مځکه ولوېد. پوتینګر په خوشحالۍ چغه کړه، هو ختم یې کړ. خو د پوتینګر خوښي ډېره لنډه وه. پوتینګر چې د خپل د آس له سر نه د جګړې حالت لید او پوه سو چې توپخانې له کاره لوېدلې ده، نو د شاتګ امر یې وکړ. پر انګریز پوځیانو باندې د شاتګ د شپېلۍ غږ لکه د زیرې ناره وه. سپاهیانو، توپچانو او نورو پوځیانو په یوه سلا وسلې شاته کړې او په چټکۍ د لښکر د مرکزي برخې په لور په شا سول. د انګریزانو پوځیانو شاتګ په تاکتیکي ډول کاوه. دا هغه څه و چې انګریزانو خپلو ټولو پوځیانو ته په پوځي زده کړو کې ورزده کول چې څنګه د جګړې له ډګر نه په سمه توګه په شا سي. دوی له شاتګ سره سم یوه نه ماتېدونکې دفاعي کرښه جوړوله چې د لښکر د ماتېدلو او د دښمن د پرمختګ مخه ډپ کړي.
غازیانو چې د انګریزیانو شاتګ ولید نو د الله اکبر چغو ته زور ورکړ. دشمن مات سوی او غازیانو غوښتل چې خپله بریا په چغو نارو او د احساساتو په ښودلو وښیي. که څه هم انګریزیانو د شاتګ امر کړی و خو افغانانو جګړه ودروله او ټولو شاوخوا د انګریزیانو تکتیکي شاتګ ته په هیښو سترګو کتل. اکبر خان ته شاتګ د ماتې معنا نه ورکوله، د شاتګ فرصت او د بلې جګړې لپاره چمتووالی ګڼه. له همدې کبله و چې بې له ځنډه پر خپلو نږدې کسانو چغه وکړه چې پر دشمن گذارونه ونه دروي. دشمن از مکارگی عقب نشینی میکند. حملاتتان را توقف ندهید، دشمن در حال شکست است. د اکبر خان له قومندې سره غازیانو له څلورو خواو د دشمن پر لور ودانګل. د لومړي کرښې غازیان پوهېدل چې د دوی ټټرونه به د انګریزانو په مردکۍ سروي سروي سي. خو عجیبه دا و چې دوی مرګ ته په بیړه ورتلل. دین و که وطن و که د مشر امر و، دوی پر خپلو پښو د مرګ لور ته ور ودرومل. د دوی مشر اکبر خان هم د دوی ترڅنګ. د انګریزانو د لومړۍ کرښې نشه وهونکي ځنګونکېشه د غازیانو د برید لپاره ګوته په ماشه ناستو. څه باندې 300 ټوپکان په یو وخت وډزېدل او شاوخوا 200 متره هاخوا سلګونه ځوانان غازیان پر مځکه ولوېدل. نشه وهونکو بیا ټوپکان ته ګولۍ واچولې او بیا یې 300 نورې مرمۍ وویشتلې او بیا لسګونه غازیان لکه پاڼې چې په ژمي کې لون راتویېږي په مځکه ولوېدل. په درېیم ځل چې نشه وهونکو د بیا ډزو لپاره ټوپکان برابر کړل نو د نشه نیولو وخت یې نه درلود. ټوپکان یې مخامخ ونیول او ماشې کش کړې. لاس په لاس جګړه پیل شوه. د انګریزانو په لیک کې ټیل ما ټیل زور واخیست. ډېر ژر پکې عسکري نظم مات شو او د قومندې سلسله یې وشلېده. ځینو هرې خواته منډې پیل کړې، ځینو لاسونه د تسلیمۍ په بڼه پورته کړل او ځینو نورو بیا لا هم جنګ کاوه. د ډزو د تورو د چکاچک د ټپیانو چغو او د غازیانو د الله اکبر نارو په ګډه کڼونکی شورماشور جوړ کړی و. پورټینګر هم ډزې کولې او هم یې په لوړ غږ امرونه کول. له مرکز نه مه لرې کېږئ، مه شاته کېږئ، منډې مه وهئ، ودرېږئ. خو څرګنده وه چې امرونه یوازې تر مستقیمې قومندې لاندې په شاوخوا 40 پوځیانو چلېده او نورو یې پیروي نه کوله. د پورټینګر د 2,000 سرتیرو لښکر ایله په 2 ساعتونو کې تارومار سوی ښکارېده. خو د لا هم باور نه کاوه چې داسې کوم څه دې پېښ سوي وي. هغه ته خپل ماموریت د برنس د وژلو غچ اخستل لا پیل سوی نه و چې په خپله د برنس په څېر له سررویشت سره لاس او ګریوان سوی و. په داسې حال کې چې پر پورټینګر د راټولو سوو پوځیانو شمېر راټیټېده، د هغه سترګې پر هماغه پر سپین آس سپور غازي ولګېده چې څو شېبې وړاندې یې په ډز له آس نه غورځولی و. دې غازي چې په تورو جامو کې زرې اغوستې وه اوس هم په قوت توره چلوله او له هر ګزار سره به یو انګریز پوځي پر مځکې ولوېد. پورټینګر هېښ پاته سوی و چې څرنګه یو ویشتل سوی کس بیرته روغ رمټ د جګړې ډګر ته راګرځي. آیا افغانانو کوم سحر او جادو کړی چې نه مري؟ آیا دوی له ارواو سره جنګیږي؟ څنګه امکان لري چې دشمن چې وسله هم نه لري د انګریزانو د توپونو او ټوپکانو سره جنګیږي او جګړه څه چې آن ورباندې برلاسي کیږي؟ د پورټینګر د ذهني پوښتنو سلسله د مرستیال چارلي چغې ماته کړه. چارلي د غازیانو په نښه ویشتل سوی و او له آس نه پر مځکه لوېدلی و. پورټینګر هم په بیړه له آس نه راکښته سو چې د چارلي مرسته وکړي، خو لا هغه ته نه ورسېدلی چې پر مخ باندې یو شی په زوره ولګېد او پر شا وغورځېد. پر سترګه یې لومړی د برېښنا په څېر یوه لمبه تېره سوه او بیا تکه تیاره سوه. مه یې وژنه، هغه اسیر دی. اکبر خان پر هغه غازي ناره کړه چې غوښتل یې په یو ساتل د پورټینګر سر ترېنه پرې کړي. جګړه لا روانه وه او خال خال ډزې کېدلې چې د اکبر خان 2 کسانو د پورټینګر بې حسه بدن پر یو آس واچوه او د جګړې له میدانه ووته. پورټینګر جګپوړی انګریز پوځي و چې د اکبر خان له انده تر وژلو یې اسیر ساتل ډېر ګټور و. له دې سربیره اکبر خان هیڅکله د اسیرانو او هغو جنګیالیو د وژلو سلا نه ورکوله چې په جنګي حالت کې نه وو. عجیبه خو دا و چې اکبر خان د هغو جنګیالیو مشري کوله چې انګریزانو وحشي او بېرحمه بلل. خو اکبر خان تل په جګړې کې پر اسیرانو زړه سوی او د هغوی انساني عزت ساتل نه ماتېدونکي اصول ګڼل. د انګریزانو د غچ اخیستلو لښکر تارومار سوی و. هغه پوځیان چې د نورو د وژلو او زورولو لپاره راوتلي وو په خپله یا وژل سوي وه یا ټپي سوي وه پر مځکه پراته وه. 48 سپاره انګریزان چې تر نورو وړاندې یې په بیړه د چوڼۍ پر لور تښتېدلي وه، د دغه لښکر پاتې شونې وه چې جنرال الفنسټون او استازي مکناټن یې له حال نه باخبره کړه. دې لور ته د جګړې له ختمېدلو سره سم اکبر خان په داسې حال کې د میدان په منځ کې ودرېد چې له هرې خوا نه د الله اکبر نارې ویل کېدلې. خدای تاسو نن د نصرت په نعمت ونازولې، په دې خاطر چې تاسو د خپل عزت او وطن د ساتلو لپاره میړانه وکړه. تاسو د دشمن له وسلو او قوت ونه ډارېدئ. هغوی چې شهیدان سوي خدای به یې تر موږ او تاسو ډېر ونازوي. هغوی چې ټپیان سوي زموږ مرستو او خواخوږۍ ته اړتیا لري. د یو او بل پالل او مرسته کول مه هېروئ.
ځکه په یوازې سر تاسو هیڅ نسی کولی. جنگ په یوه ورځ پیل او ختم سوی و، خو پکښې د وژل سوو انسانانو شمیر په زرګونو و. دواړو غاړو د یو بل ډیر وژلي و، خو د افغانانو د تلفاتو شمیر د انګریزانو د پرمختللو وسلو له کبله تر انګریزانو خورا ډیر و. چا د مړو شمیر نه اخیست، نه هم چا د وژل سوو غازیانو نومونه اخیستل. افغانانو څه باندې 400 تنه اسیر نیولي وه چې 18 پکښې انګریزیان وه او نور ټول هندوان.